د مکی او د مدني موږ بار بار خبره کړې ده. مکی هغه صورت ته وایي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شوی او د دې معلومول لازمي ځکه چې ته په صورت باندې د هغه وخته پورې صحیح نه پوهېږي چې څو پورې تا ته دا پته نه چې دا صورت کوم ځای کې نازل شوی. ته به د دې نه اندازه ولګې لکه اوس سورة الکهف مکي دی نو په دې کې اوس کافرانو سره چې بحث روان دی دا څوک دي تا ته به پته لګي دا مشرکان دي. بل دا چې د مکې حالاتو ته به ته ګورې نو په دې ایتونو به ته پوه شې هلته د مسلمانانو سره ظلم روان دی، مشرکان زورور دي، مسلمانان کمزوري دي، نو ته په ایتونو باندې ښه ورسې. مدني هغه صورت ته وایي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی او په کې اکثر خبره د مسلمانانو روان دی ځکه چې هغه سخت وخت تیر شو 14 کاله په مکه کې، اوس 10 کاله په مدینه کې. نو بیا په مدینه کې اکثر مسلمانانو ته د احکامو تفصیل بیان شوی دی، حلال و حرام، عبادتونه کول. نو کله چې ته صورت ولولې که نه د دې موضوع نه چې الله درله پوهه درکړي په ترجمه پوهېږي په تفسیر، نو ته اندازه لګولی شي په خپله چې دا صورت به مکي کې دا به مدني. ته به د هغې موضوع ته وګورې، خبرو ته به وګورې. نو سورة الکهف چې دی دا مکي صورت دی، دا د هجرت نه مخکې نازل شوی او دا په هغه وخت کې نازل شوی دی کله چې مسلمانانو باندې ډېره سخته وه، ډېره زیاته سخته پوه. دې کې ځکه د اصحاب کهف قصه راوړې ده الله چې په هغوی باندې هم سخته راغلې وه، په هغوی باندې هم امتحان راغلی و. وګوره په هغه امتحان کې هغوی څنګه صبر کړی. نو دغه شان مسلمانانو له پکار ده چې په مکه کې صبر کوي. سورة الکهف د قرآن کریم د سورتونو چې کوم ترتیب دی په مصحف کې په هغه اعتبار سره دا 18 نمبر صورت دی، 18 نمبر صورت دی او د نازلېدو په اعتبار سره دا 9 نمبر صورت دی، 9. اگر که دې کې لږ ډېر اختلاف راځي لکه بعضو علما ویلي وي دا 2 نمبر صورت دی، دغه دومره ګټه مسله نه ده، یا 2 یا 9. سورة الغاشیه په 13 سپاره کې چې کوم صورت دی هل اتاک حدیث الغاشیه، دا صورت د هغې نه بعد نازل شوی دی او د سورة الشورى نه مخکې نازل شوی دی، سورة الشورى. په دې صورت کې 110 آیتونه دي، 110 آیتونه په دې سورة الکهف کې دي او 12 په دې کې رکوګانې دي، 12 په دې کې رکوګانې دي. د دې مشهور نوم دی سورة الکهف، الکهف او کهف په عربي کې غار ته وایي. په دې کې د غار والو قصه ذکر شوې او دې ته سورة اصحاب الکهف هم ویلی کېږي، سورة اصحاب الکهف، غار والا، هغه غار والو صورت. او دې ته د دې یو بل نوم دی سورة الحائله، دا یو اجتهادي نوم دی سورة الحائله. ولې وایي ځکه چې دا صورت چې څوک لولي نو د ده او د اور په منځ کې دا صورت حایل ګرځي، الله رب العزت د اور نه بچ کوي. نو ځکه د دې یو نوم دی سورة الحائله. مقصد د دې صورت ته چې وګورې که نه سړی پکې سوچ وکړي، نو عام مقصد د دې صورت دا دی چې په فتنو کې به څه کوې، فتنو کې به څه کوې، په تا به امتحانونه راځي نو ته به څه کوې. بیا دا فتنه کله داسې چې د دشمن د طرف نه وي، دشمن د باندې زورور دی، لکه څنګه چې په اصحاب کهف باندې د هغه وخت باچا و خلک زورور نو هغوی څه چل کړی و. اوس دلته مسلمانانو ته دغه خوی کېږي که چېرته داسې امتحان د باندې راشي نو بیا اصحاب کهف ځان ته مخامخ کړي. کله دا فتنه د مالي د مال په شکل کې امتحان راځي نو په دې کې قصه د هغه 2 باغونو والا به راځي، تکبر او لویي کړي او د مال د لاسه الله تباه و برباد کړو. نو موږ ته پکې دا خوی کېږي چې ګوره معلوم یو امتحان دی، په دې کې به خپل رب او خپل دین نه یېرئ. د دنیا امتحان دی، د دنیا ټول یو امتحان دی. نو ځکه دې صورت کې د دنیا مثال بیان شوی دی چې په دنیا به ګوره دوکه کېږئ نه، د همیشه نه ده،
زور او باچایي دا هم یو امتحان دی، لکه څنګه زور او باچایي چې د ذوالقرنین سره وه. وګوره هغه باچایي او هغه زور هغه د الله په بندګۍ کې استعمال کړی. نو غټ مقصد د صورت والله عالم چې سوچ وکړو که خدا واضح دی چې د فتنو سره به څنګه تعامل کوي. فتنې چې راشي ته به څه کوې، که فتنه د مال، که فتنه د ښځې، که فتنه د بچي، که فتنه د شهرتي، که فتنه د باچایي، که فتنه د زور او د طاقتي، که فتنه دی چې زورور دشمن دی مخې ته راغلی، نو څه به کوې. دا ټولې خبرې دې کې ذکر شي. او موضوع ته چې وګورو نو په دې صورت کې ډېر څه بیان شوي دي. موضوعات د صورت ډېر دي. د ټولو نه اول په دې صورت کې الله رب العزت د قرآن کریم په باره کې خبره کړې چې دا داسې کتاب دی چې دا تا نیغې لارې ته او هدایت ته رسوي. بیا په دې صورت کې الله رب العزت د اصحاب کهف قصه ذکر کړې، ډېره مزېداره قصه ده او د صورت نوم هم په هغې ایښودی شوی او په خپل ځای کې به راځي. په دې صورت کې الله رب العزت دغه دوو باغونو خاوند چې و د هغه قصه یې پکې ذکر کړې ده. او په دې صورت کې الله رب العزت د قیامت بعض مناظر او مشاهد ذکر کړي ډېر ناشنا چې قیامت په ورځ به څه کېږي. په دې صورت کې د ابلیس قصه ذکر شوې ده چې هغه آدم علیه السلام ته سجده نه وه لګولې د تکبر او د لویۍ د لاسه. دا یو فتنه، د ابلیس هم یو فتنه ده، امتحان دی که نه. شیطان الله زموږ دپاره څه پیدا کړی دی؟ امتحان یې پیدا کړی، دا امتحان. په دې صورت کې قصه د موسی او د خضر علیهم السلام ذکر شوي. دا هم ډېره خوندوره قصه ده، د موسی او د خضر علیهم السلام قصه. په دې صورت کې د ذوالقرنین قصه ذکر شوي. په دې صورت کې الله رب العزت دا خبره ځای په ځای بیان کړې ده چې قرآن او حدیث باندې به مضبوطې منګولې لګوي. ځای په ځای به پکې راځي، زه به تا ته رایادوم. بلکې دې صورت کې دا خبره ذکر شوې ده چې نیک عمل د هغه وخته پورې نه قبلیږي چې څوک پورې د قرآن او د حدیث موافق نه وي. نو موږ به کوشش دا کوو حتی الوسع چې صورت نه څومره فایدې راویستی کېږي واضحه هغه به ترې وباسو، او حتی الوسع کوشش به کوو چې په داسې انداز سره موږ دا صورت ووایو چې زه پرې پوه شم او تاسو پرې پوه شئ. دا کوم صورت چې موږ سره دی سورة الکهف، امام دیلمي په مسند الفردوس کې یو روایت راوړی دی. په هغې کې داسې راځي چې دا یو ځای الله نازل کړی دا ټول صورت، او د دې د نازلېدو په وخت کې د دې سره 80,000 ملایک او فرشتې الله رالیږلي. دا امام دیلمي دا روایت راوړی دی. سورة الکهف د دې ډېر فضایل دی، دا معمولي صورت نه دی. صحیح بخاري او صحیح مسلم کې یو حدیث دی د برا رضی الله عنه، هغه وی قرأ رجل سورة الکهف، یو سړي سورة الکهف تلاوت کو په کور کې لوستو. په بل روایت کې ښه صفا راغلي چې دا سړی چې دی اسید بن حضیر رضی الله عنه، هغه په کور کې د تلاوت کو نو وفي الدار دابة جعلت تنفر، د دې اس ولاړو خوا کې هغه ټوپونه شروع کړو. نو چې کله یې وکتو نو بره نه وریځې راغلي دي، ډوبې ډوبې وریځې په ده دي. نو ده د الله نه د سلامتیا سوال وکړو او هیبت پې هم راغی چې دا څه قصه ده. سهار له بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته دا قصه وکړه چې یا رسول الله ما د سورة الکهف تلاوت کو او داسې قصه وشوه. نو هغه ورته اقرأ فلان، دغه صورت به دې لوستلی دی یا لولې، فإن السکینة نزلت للقرآن، دا هغه سکینت او هغه سکون چې ملایک راغلي د دې قرآن د اورېدو دپاره ورسره سکینت نازل شوی. نو دې څاروي دغه ملایک لیدلي دي ځکه پې دا حال راغلی و. د دې صورت یو مشهور فضیلت دا دی، ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی او ښه صحیح روایت دی، امام طبراني راوړی دی، امام بیهقي هم راوړی دی. من قرأ سورة الکهف، څوک چې د سورة الکهف تلاوت وکړي، نور روایتونه کې ورسره د جمعې ورځ راغلی دی، كانت له نورا من مقامه الى مکه،
الله به له دومره رڼا او نور ورکړي لکه د دې چې کوم ځای کې دی د هغه ځای د مکې پورې. ومن قرأ 10 آیات من آخرها، او چا چې د دې د اخرني 10 آیتونه ولوستو او یاد یې کړو او دجال راغی او دی و، نو د دجال فتنه به دله نقصان نه ورکوي. یو بل حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی، او دا حدیث امام بیهقي امام حاکم راوړی، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، چا چې د جمعې په ورځ سورة الكهف تلاوت کو. دې حدیث کې سره د جمعې د ورځې ټکی راغلی، اضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، د دې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې الله رب العزت بدله یو ناشنا رڼا ورکړي. رڼا د ده په هر څه کې، د ده په عمل کې، د ده په وینا کې، د ده په ناسته پاسته کې، د ده په دین او په دنیا کې به الله برکت واچي او رڼا وکړي. او زمونږ ډېر خلک افسوس سره دا خبره موږ کوو، زمونږ ډېر خلک هغه د دې فضیلت نه دي خبر، اور خو د دې فضیلت نه دي خبر. بیا که څوک موږ کې داسې دی چې هغه شوق لري چې د جمعې په ورځ تلاوت وکړي او جومات ته وختي لاړ شي، نو هغه نور سورتونه لولي، لګیا به سورة الرحمن به وي، سورة یاسین به وي. قرآن چې ته کوم تلاوت هم کې الله تعالی اجر درکوي، خو چې کله د یو وخت دپاره څه خاص تلاوت ښوی شوی چې په دې باندې اجر ډېر میلاویږي، نو د هغې بیا ډېر اهتمام پکار دی. یعنې د عربو ته وګوره، دوی چې هر ځای کې نو د جمعې په ورځ به ته به ویني چې دوی به خاص اهتمام د سورة الکهف د تلاوت کوي. به یو حدیث کې داسې هم راغلي چې چا د جمعې په ورځ او شپه، نو ځکه د بعضو علماو رایې دا ده وی چې د جمعې شپه یعنې جمعرات ورځ تېره شو او نور ډوب شو، د دې ځینه واله سبا د نور ډوبېدو پورې ته د سورة الکهف تلاوت کولی شي. موږ سره ډېر وخت دی، نو دا لازم نه چې جمعې د لمانځه نه مخکې به یې کوې. جمعې د لمانځه نه مخکې اکثر خلک په دې کې جومات ته وختي تلي، جومات ته وختي تلي، هغه وخت هسې هم برکتي وخت یې ځان پکې لمونځ کړي، 2 رکعته سوره کهف پکې تلاوت کړي. خو د هغه چې مخکې ځي او هغه چې په لارو کوڅو کې ولاړ او جنمازونه یې خواره کړي چې د هغوی خبره نه کوو، هغوی ته خو پکې دومره وخت نه میلاویږي چې دا لمونځ د امام سره ورسوي. خو یو منډه ده او کشتي ایسي پهلواني، خو چې کوم سړی وختي لاړ شي وخي، نو ډېره ښه موقع ده چې دی د سورة الکهف هغه تلاوت وکړي. او که موقع ده ته میلاو شي دا ډېر اوچت کار دی، بیا د دغې نه اوچت دی چې تا سره داسې قرآن چې هغې کې ترجمه وي، نو ته صورت لولي ورسره ترجمه مطالعه کې، نور علی نور، قرآن هغه تلاوت ته هم وکړو او ته پوه هم شوې چې الله رب العزت ماته څه وایي. نو د جمعې په ورځ د دې خاص اهتمام کوئ د سورة الکهف. ما بعض خلک لیدلي دي عوام، زه د قاریانو د علماو خبر نه کوم، بعض عوام هغوی د سورة الکهف دومره تلاوت کړی چې د هغوی ته زباني یاد دي. په قرآن کې ورته د سورة الکهف زباني یاد شوی، ولې لکه تلاوت یې دومره کړی چې ورته زباني یاد شوی. الله رب العزت به تاله دومره اوچت مقام درکوي، رڼا د یوې جمعې نه د بلې پورې، رڼا د هغه ځای نه د مکې پورې چې کوم ځای کې ته یې، نو زموږ خو دې رڼا ته، دې برکت ته، دې نور ته ضرورت دی په دین او په دنیا کې چې الله موږ له رڼا راکړي. بل حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی، امام احمد، امام ابو داود، امام مسلم ټولو راوړی. هغې کې دا دی چې چا چې 10 اولني آیتونه د سورة الکهف یاد کړو، 10 عصم من فتنة الدجال، الله به دجال د فتنې نه ساتي. 10 آیتونه، 10 ډېر نه، 10 اولني آیتونه چې چا یاد کړو الله رب العزت به د فتنې نه دجال نه ساتي. لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووایي چې دې صورت کې د فتنې خبره ډېره شوې، نو ګوره هغه صورت 10 آیتونه چې دې یاد کړو الله یې د دجال د فتنې نه ساتي. په بل حدیث کې داسې راځي، دا د ابوالدرداء رضی الله عنه روایت دی، دا هم او دا هم صحیح روایت دی، امام نسائی راوړی دی، امام مسلم راوړی دی، چې چا چې اخرني 10 آیتونه یاد کړو، نو که ته اولني 10 یادې او که اخرني 10، که اولني 10 لولې که اخرني 10 لولې، الله رب العزت تا د دجال د فتنې نه دې ساتي.
نو دجال ځان له لوی فتنه لوی امتحان دی. رسول صلی الله علیه وسلم به خپل الله ته فریاد کوي یا الله ما دجال د فتنې نه وسات. او دا دعا هغه موږ ته ښوولې ده. نو دا معمولي فتنه نه ده. که ته دا غواړې چې الله رب العزت تا دې فتنې نه وساتي نو د سورة الکهف 10 آیتونه هغه به یادې هغه به لولي. نو چې څوک پوره صورت یاد کړي الله به له ډېر اجر ورکوي. سبب نزول دا صورت الله را لګلی دی یو سبب دی. امام ابن اسحاق، امام طبري او بعضو نور علماو دا قصه ذکر کړې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی قریشو یو ورځ داسې چلو کو چې دوه کسانې مکې ته ولېږل، عفوا مدینې ته. دوه کسانې مدینې ته ولېږل، یو النضر ابن الحارث، دویم عقبه ابن ابي معيط. دا دوه کسانې ولېږل مدینې ته په یهودو پسې، که چې یهود مولیان او د هغوی سره علم و، خبرې هغوی ته معلومې وي. مشرکانو سره خو هېڅ نه و، د مکې مشرکانو په هېڅ هم نه پوهېدو. هغوی خو په دغې پسې روان وي زموږ پلار نیکه کړي ده، هغوی په ګټه قصه دقه کوله. هغوی سره علم نه و، علم د یهودو سره و. مشکل په یهودو کې دا و چې پرې خپل علم عمل نه و. بل دویم مشکل پکې دا و چې د علم کې هغه مسلو باندې به عمل کوو چې خواهشاتو سره برابر وي، چې کمې به نه وي خوښې هغه به یې نه منلې. نو کې دا مرض و. د قریشو دا چلو کو، دا اوس مکي دور دی، موږ وایو دا صورت مکي دی. دوی راولګي دا دوه کسانې ولېږل مدینې ته، ورته یې ویي انتم اهل الکتاب، انتم اهل کتاب، تاسو کتاب والی وعلى علم بالانبیاء وصفاتهم وعلاماتهم، او تاسو سره ډېر علم دی، پیژنئ د انبیاو د پیغمبرانو نښې نښانې درته معلومېږي. موږ راغلي یو تاسو پسې د دې سړي په باره کې ده چې نوم یې دی محمد صلی الله علیه وسلم. که د ده په باره کې تاسو موږ ته ووایي چې دا سړی پیغمبر دی که نه دی، نو چې دا خبره موږ ته واضح شي، ځکه چې موږ نه پوهېږو چې د پیغمبرانو نښې صحیح. هغو ته یې صحیح د ده نه به 3 تپوسونه وکړي. 3 په دې 3 تپوسونو کې به ده پته ولګي چې دا پیغمبر دی که نه دی. یو تپوس به ترې وکړي چې د هغه ځوانانو څه قصه وه پخوانۍ زمانه کې چې غار ته ننوتي وو، د هغه ځوانانو قصه موږ ته بیان کړه. دویم تپوس به ترې د هغه سړي په باره کې وکړي چې هغه څوک و چې الله وله دومره زور ورکړی و چې د ځمکې مشرق او مغرب ته هغه سفرونه کړي. او دریم به ترې د روح په باره کې تپوس وکړي، دا ساه چې ده دننه روح چې دا څه شی دی. نو که ده جوابونه درکړو دی به پیغمبري، که جواب یې در نه کو نو ده بیا دا خبرې د ځان نه جوړې کړي دي، د الله نه دی رالېږلې. کله چې هغوی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې رالي وایي موږ له د 3 خبرو جواب راکړه. او ته یې څه وایي دغه ځوانانو څه قصه وه هغه پخوانۍ زمانه کې چې او غار ته ننوتي او دا هغه سړي څه قصه ده چې الله ورله زور ورکړی او مشرق او مغرب ته تللی او دا روح څه ته وایي. نو هغه ورته زه به دله سبا د دې جواب درکړم او انشاءالله یې ونه وي. داسې ونوي که الله وغواړي وایي زه به تاسو له سبا جواب درکړم. 15 شپې الله وحي بنده کړې وه. اوس دا بل امتحان دی. الله اکبر، دا ډېر لوی امتحان دی. لکه کسان په دې انتظار دي چې د دې سړي رښتینوالی معلوموي، هلته الله امتحان ته وګوره چې 15 ورځې وحي بنده کړې ده. نو څومره دا به څومره سخته وه په رسول صلی الله باندې. خو دې ځای کې هم الله د پیغمبر تربیت کو. یو تربیت دا وشو چې رب العزت د چا پابند نه دی. الله اکبر، هغه داسې باچا دی که ویې غوښته وحي به راولېږي، که ویې نه غوښته جونې رالېږي. دویمه دا تربیت ورته ورکوي چې ګوره هر کار چې ته وایې زه به یې کومه نو انشاءالله وایه که الله وغواړي. او همدا خبره ورته الله دې صورت کې کړې ده. ګوره په دې سورة الکهف کې به راشي چې ته داسې وایه چې که الله وغواړي. زمونږ پښتانه بعض کسان یو ورځ یو کس وي دی پښتانه ډېر یادوي، نو ما بنګالیان یاد کړم، که عرب یاد کړم، که انډین یاد کړم. زه ناس خبره چا ته کومه؟ پښتنو ته کومه. نو زه به د دوی عیبونه بیانوم او زه به د دوی ښه خبره هم بیانوم. نو اوس الحمدلله زمونږ پښتانه
دا ان شاء الله او ما شاء الله تبارک الله والحمدلله دا ټکي اوس د اکثرو په خوله راوړېدلي دي. د هغې یو وجه پوهه ده، الحمدلله خلک پوه شوي دي ډېر حده پورې. دویمه وجه مسافري ده، دوی بهر ملکونو ته لاړو، د نورو قومونو نه دا ټکي واورېدو نو پخپله بیا عادت شوي که نه نږدې وخته پورې دا ټکي چا پېژندو نه. زه یو ورځ یو ښه داسې سړی چې ځان ته سوي مولا ملک نه راغلی او هغه ناست و پرنجې وکړو. نو پرنجې چې وکړو نو الله تکړه پکې ودی الحمدلله یې ووایي چې الحمدلله وما ورته یرحمک الله وایي شکرا. هغه له واپس بیا جواب نه ورته وایي دې به څه جواب ورکړي؟ دا حقیقت دی. دا خو اوس الحمدلله دا خلک دې سره چا نه تپوس وکړي څنګه وایي الحمدلله. داسې څه ښه څه ویني چې تعجب کې وایي چې ماشاءالله تبارک الله. زه صحیح زه به ورته بیا ووایم انشاءالله زه به ورته ووایم. اوس دا الحمدلله دا ټکي زموږ په خوله راوړېدلي دي. نو الله تربیت د رسول الله وسلم کوي. 15 شپې وحي بنده ده. داسې راځي تاریخ کې چې ډېره سخته وه په رسول الله وسلم باندې 15 ورځې ولته کسان په انتظار او هلته هغوی دا خبره راوړې ده وي که جواب یې درکړو نو پیغمبر دی که جواب یې در نه کړو نو پیغمبر نه دی. او هلته خو هغه خلکو ته ویلي دي چې ای خلکو زه د الله د طرف نه رالېږلی شوی یم او ټول په انتظار ناست دي ډډه یې لګولې ده خوشحاله دي چې زه سړی یم پړ کړو دی به سبا له بیا دا ټکی نه وایي چې زه پیغمبر یم. رب العزت دا صورت راولېږو د اصحاب کهف قصې پکې ورته پوره بیان کړه. د ذوالقرنین قصه هغه باچا زورور د هغه قصې ورته ذکر کړه او د روح خبره ورته مو کړه هغه په سورت بني اسرائیل کې هغه آیت دی. نو بیا ما نه یو کس تپوس کولی شي ما نه اکثر که څوک تپوس ونه کړي زه یې په خپل حکم زه یم څوک به رانه کوي چې دا صورت چې په یو ځای نازل شوی دی نو د روح دا مسله هلته څنګه بیان شوې ده. جواب دا دی چې د قرآن دا صورتونه داسې په یو ځای ټول نه دي راغلي. بعض صورتونه داسې راغلي چې هغه کولاو په کلونو پراته دي. آیت راځي پکې لګي آیت راځي پکې لګي څو کاله بعد هغه صورت پوره شوی دی. نو دا صورت چې راغی نو صورت بني اسرائیل لا پوره شوی نه و نو هغه آیت د الله په حکم سره هلته ولګېدو. دا مسلې موږ تېر شوي کال ذکر کړي چې د قرآن د آیتونو د ترتیب دا اجتهادي نه دی چې مولیانو خپل اجتهاد کړی دا توقیفي دی. دا د الله او د الله د رسول د طرف نه چې دا آیت بدلته دا آیت بدلته. په یو روایت کې داسې راځي وي د یهودو ته دا ټکوم کړی و داسې پوه دي دا خو چې سړی په علم عمل ونه کړي نو کوم ځای ته ورسي. دوی پکې ورته دا ټک کړی وي د روح په باره کې به دې تپوس وکړي او که ده د روح څه خبره شروع کړه چې روح دې ته وایي دې ته وایي نو دا بیا پیغمبر نه دی. او که دې ته څه ونه وي چې د روح علم ما سره نشته نو بیا دا پیغمبر دی. او سبحان الله سورت بني اسرائیل کې چې دې بل نوم سورت الاسراء دی دې کې هم دقه دي ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. دوی تا نه تپوس کوي د روح په باره کې چې دا روح څه شی دی ورته وایه د دې علم د الله سره دا ماته پته نشته. هغه 3 جوابونه هغوی ته میلاو شو خو د هغوی تکبر بیا هم ختم نه شو. اصحاب کهف قصه بیان شوه ذوالقرنین خبره وشوه تفصیلي د روح جواب ورته دقه شان میلاو شو څنګه چې ورته یهودو ویلي. بیا هم هغوی کله یو قصه کوله او کله به بله قصه کوله. نو دا ډېر خوندور صورت دی او د الله رب العزت کلام ټول خوږ او ښایسته کلام دی. سورة الکهف د دې ابتدا الله رب العزت د الحمد نه کړې ده. داسې دا یو فایده ده که مخکې دې نه چې صورت شروع کوو په قرآن کریم کې 15 صورتونه دي چې د هغې ابتدا د الحمدلله نه شوې ده. اولنۍ صورت الحمدلله رب العالمين. بل صورت الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سورة الأنعام. دريم سورة دالي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. دريم سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. بينزم سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. دا بينزم سورة دي
نو د دې صورت ابتدا د څه نه شوې ده؟ د الحمدلله نه. سبحان الله که موږ دا دوره د اول سر نه شروع کوله نو هم به موږ الحمدلله نه شروع کوله، او که قرآن د منځ نه شروع کوو نو هم د الحمدلله نه شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله طول د کمال صفتنا خاص الله لردی. الحمد د الله رب العزت دا عبادت دومره خوښ دی کنه، د الله حمد او ثنا بیانول چې د قرآن ابتدای د دې نه کړې ده الحمدلله رب العالمین. الحمدلله ټول د کمال صفتونه الله لري. ټول مخلوق کې ګوره د کمال صفاتی خو باز ټول د کمال صفات په یو مخلوق کې نه د کې به لازم کمی. هر چې الله رب العزت ته ټول د کمال صفات چې څومره دي هغه د رب العزت سره دي. الحمدلله او الله لایق د دې دی چې دغه حمد او ثنا دې بیان کړي شي. سورت الفاتحه کې چې کله سړی سوچ وکړي که نه نو دا یو ناشنا فایده درته بیانومه کیدای شي تاسو نه یې اورېدلي. موږ په اوله کې وایو الحمدلله سورت الفاتحه. نو که ته د الله حمد په دې وې چې الله عظیم دی نو الله وایي ها والحمدلله رب العالمین، چې پالنه د ټولو مخلوقاتو کوي دی لایق د حمد نه دی. او که ته د الله حمد په دې وې چې مهربانه دی نو الله وایي ها والرحمن الرحیم، او داسې مهربانه دی چې به ټول مخلوق دغه مهرباني دی. او که ته د یرې د لاسه وې نو الله وایي مالک یوم الدین، یریدل دې پکار دي ځکه چې واکمن د ورځې د جزا دی. دا لوی عبادت دی. او که خیال هم کړی دی اذکارو کې یو د تسبیح د الله پاکي بیانول، او دویم د حمد د الله صفات بیانول. دا ذکر به تاته ډېرو ځایونو کې میلاویږي سبحان الله الحمدلله سبحان الله وبحمده. نو ځای په ځای به ته سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله. دې ته خیال کړی که نه؟ په اذکارو کې دا دوه ډېر زیات دي، ډېر زیات دي. ولې؟ الله دا خوښوي چې بنده د ده لویي بیان کړي. نو الحمدلله کې موږ د الله څه بیانو؟ لویي، عظمت، شان، اوچت صفات. سبحان الله کې موږ وایو چې الله پاک دی د هر عیب نه. نو دواړه خبرې ثابتې شوې. هر اوچت صفت ته ثابت کو چاله؟ الله له. او رب العزت ته پاک وګڼو د هر عیب نه. ځکه د الله دا دوه عبادتونه ډېر زیات خوښ دي. او ګوره 15 سورتونه ابتدا د دې نه شوې ده. همدغه شان د ډېرو سورتونو ابتدا د دې تسبیح نه شوې ده. سبحان الذي اسرى بعبده سبح اسم ربك الاعلى سبح لله ما في السماوات وما في الارض يسبح لله. د الله پاکي بیانوي ټول مخلوق، تاسو د الله پاکي بیانوي، پاک دی الله. نو د الله رب العزت دا عبادتونه ډېر خوښ دي. هر وخت چې ستا په جواب باندې حمد د الله وي، هر وخت. ګوره یو دی شکریه ادا کول. زه درته دا یو فرق ذکر کړم. لکه ته وایې زه د پلاني شکریه ادا کوم، یو د پلاني حمد بیانول دي. دې دواړو کې لږ فرق شته. فرق هغه دا دی موږ چې د الله حمد بیانو الحمدلله وایو، او ته وایې زه شکریه ادا کوم. فرق پکې دا دی چې شکریه چې ته ادا کوې که نه د چا، نو هغه د څه په مقابل کې کوې. لکه زه ستا خواله درغلم، تا په ما اوبه وڅکې، زه ستا شکریه ادا کوم. ولې شکریه ادا کوم؟ ځکه تا په ما باندې اوبه څکوي. حمد چې دی که نه دا د دې په مقابل کې نه دی چې لازم به هغه څه کړي ته به کوې. رب العزت ته حمد لایق دی که موږ له څه راکوي او که موږ له څه نه راکوي. هغه د حمد لایق دی که څوک یې مني او که نه یې مني. الحمدلله. الله دا خبره یاده کوي دا الله نوم نه دی، دا دومره خوندور نوم دی الله په دې نومونو کې. قدرتي خبره ده خو د دې نوم سره زړه ته سکون رسي. الله. او ماشوم
د ټولو نه اول چې څه یادوي که نه په هغې کې یو د الله دا نوم یادوي. دې ویل به تاسو الحمدلله الله. بعضو علماو دا رایې ده هغه اسم اعظم چې دی رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک یې دعا کې یاد کړي نو الله وله هر څه ورکوي هغه وایي دا دی الله. او دا د الله هغه نوم دی چې ته د الله دپاره کوم صفت هم ثابتې نو دا نوم به یادوي. الرحمن څوک دی؟ الله. الرحیم څوک دی؟ الله. قهار څوک دی؟ لازم به ته د الله وي. او دا نوم د الله نه بل څوک نشي یقولی ځکه دې نوم معنی د الله معنی د المألوه المعبود چې بندګي کیږي. دا مطلب دی. او بندګي صرف د الله کیږي په حقه هغه د بندګۍ لایق دی. الحمدلله ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي. الذي أنزل على عبده الكتاب هغه ذات دی چې نازل کړی دی په بنده خپل باندې کتاب. ولم يجعل له عوجا او نه دی ګرځولی دی کتاب لره هیڅ کوږوالی. هسې یوې خبرې ته مو خیال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تپوس وشو نو هغې زه به جواب کله درکړم؟ سبا. او وحي بنده شو څو ورځو ده؟ 15. سخته ده که نه ده؟ 15 ورځې بعد وحي راله. څومره لوی احسان د الله دی. نو د هغه وحي ابتدا په دې وشو الحمدلله. د الله شکر دی چې هغه وحي راله هغه جواب راغی. او الحمدلله وی الذي انزل على عبده الكتاب. نو د الله کوم صفت بیان کو وی هغه الله چې به بندې کتاب را لېږلی دی. نو همدغه کتاب کې د دغه 3 سوالونو جوابات هم دي چې مشرکینو ترې کړي او دا سوالونه ورته ښولي چې د سوالونه ورته ښولي یهودیانو چې تاسو یې د رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو ترې وکړئ. الحمدلله شکر دی او حمد دی او ثنا د هغه الله ده الذي انزل على عبده الكتاب چې په خپل بنده باندې راکوز کړی دی کتاب. راکوز کړی دی د دې نه دا فایده ښکاره شوه چې الله رب العزت بری دی هغه په عرش ته پاسه دی. ذات په اعتبار سره الله په عرش ته پاسه دی. نور د الله علم دا په هر ځای کې دی خو الله د الله ذات هغه په عرش ته پاسه دی. الله ذات په اعتبار سره هر ځای کې نه. دا مسله به ځای په ځای راځي انشاءالله متوجه سره یې اورئ. او ډېرې خبرې چې موږ په اوله کې وکړو بیا یې نه کوو وروسته. موږ سره به دا خبره ځان سره ولیکئ موږ سره به هغه ملګری په قرآن ښه پوهېږي چې هغه موږ سره په هر درس کې راشي هغه ښه پوهېږي. ځکه چې نن موږ د الحمد په باره کې خبره وکړه دا خو د سبا نه کوم بله ورځې نه کوم بله ورځې نه کوم او دا موږ ته ځای په ځای راځي. نو ځکه کوشش تا کوئ چې هر درس ته حاضرې که غواړي چې په قرآن باندې پوه شي نو زه د الله په توفیق سره دا خبره کوم چې انشاءالله زموږ د دې مجلس ختمېده او موږ به الله رب العزت په دې نیم قرآن باندې ښه پوه کړي. زما یو دا طریقه د الحمدلله چې هغه خبره به ذکر کوو چې کوم زموږ دپاره لویه فایده منه ده. هسې قصې یو غر بل غر ویشته یا ډېرې اوږدې خبرې چې انسان تنګوي یا ډېرې لنډې چې سړی پرې نه پوهېږي دا هم فایده باندې نو دا خبرې به داسې چې انشاءالله زما دا امید دی خپل رب نه چې تاسو به پرې پوهېږئ او داسې به پوه شئ داسې به بله ژبه کې نه یم لګیا. زه لګیا هم په پښتو کې یم او په اسانه پښتو کې یم. که بیا پرې هم څوک نه پوهېږي نو هر وخت موږ تاسو ته وایو تاسو سوال او تپوس هغه کولی شئ. هغه الله چې په خپل بندې کتاب راکوز کړی دی انزل راکوز کړی دی نو معنی چې الله په عرش ته پاسې دی په چا علی عبده په بنده خپل باندې په بنده خپل باندې. دې قرآن کې چې خو دمه ورته ناسي که نه او خوا کې د ښه مزېدار چای پروت دی او ګوټ تی کې او دې کې سوچ کې خو دا دې لپاره شرط دا دی چې ته په ترجمه او په تفسیر پوهېږي په دې کې دومره حکمتونه پراته دي که نه
چې ته به ورته حیران شي.